د لوی او بخونکي خدای په نامه. قدرمنو لیدونکو پاملرنه وکړئ د دې مهال خبرونو ته د ملي ټلویزیون له خبري چینل څخه. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې پاکستان د یو شمېر ملحوظاتو له وجې نه غواړي چې د افغانستان د سولې پروسه بیا پیل شي. د دې شورا د دارالانشا مشر وایي که چیرې پاکستان د سولې مذاکراتو ته حاضر نشي دوی نورې بدیلې لارې په پام کې لري. په دې اړه پام وکړئ یو چمتو شوي ریپورټ ته. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو اترو له ځنډېدو وروسته د افغانستان د سولې عالي شورا له پاکستان څخه غواړي چې د افغانستان د سولې مذاکراتو د بیا پیل په اړه خپل دریځ روښانه کړي. د دې شورا د دارالانشا مشر محمد ایوب رفیقي وایي چې پاکستان د یو شمېر ملحوظاتو له کبله نه غواړي چې د سولې مذاکرات پیل شي. ښاغلي رفیقي ویل که چیرې پاکستان د سولې په مذاکراتو کې همکاري ونه کړي دوی به نورې بدیلې لارې ولټوي. نوموړي همدارنګه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب پلاوي سره مذاکرات مهم وبلل او ویل چې د سولې عالي شورا به راتلونکې اونۍ هم له دې پلاوي سره ناسته ولري. تر دې وړاندې د حکومت یو چارواکي چې د خپل نوم د اخیستو څخه یې ډډه کوله ویل اسلامي حزب غواړي په دې مرحله کې په حکومت کې شریک او په ملکي او امنیتي مؤسسو کې ورته برخه ورکړل شي. دغه چارواکي ویلي چې حکومت د حزب نظریات او وړاندیزونه اوري او په غوښتنو یې غور کوي خو تر اوسه کومه نهایي پریکړه شوې نه ده. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې ټاکل شوې وه د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې مستقیمې خبرې اترې د مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ کې ترسره شوی وای خو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره له افغان حکومت سره د سولې په تړاو خبرې رد کړې او پر خپلو پخوانیو شرطونو یې ټینګار وکړ. د داعش ډلې 10 تنه غړي په ننګرهار ولایت کې د هوایي برید په بهیر کې ووژل شول. د افغانستان په ختیځ کې د پولیسو یو قومندان رسنیو ته ویل په دې هوایي برید کې د داعش ډلې 10 تنه غړي ووژل شول. نوموړي ویل داعشیان په اچین ولسوالۍ کې په خپل پټنځي کې د یو لړ تروریستي بریدونو په سازمان ورکولو بوخت وو چې پرې هوایي برید وشو. ویل کېږي په دې هوایي برید کې سرتیرو او ملکي وګړو ته زیان نه دی اوښتی. د دفاع وزارت چارواکي وایي چې د ملي اردو ځواکونه اوس مهال د هیواد په 9 ولایتونو کې پر 11 مهمو پوځي عملیاتو بوخت دي چې په ترڅ کې ډیر شمیر وسلوال وژل شوي او ډیری سیمې هم د وسلوالو له شتون څخه پاکې شوي دي. نور حال ارمان شرافت وړاندې کوي. د دفاع وزارت چارواکي وایي چې د ملي اردو ځواکونه اوس مهال د هیواد په 9 ولایتونو کې پر 11 مهمو پوځي عملیاتو بوخت دي. د وزارت ویان دولت وزیري وایي ښه ده چې په هیواد کې هیڅ ګواښ رامنځته نه شي خو که په هر ځای کې د هیواد مخالفان وغواړي چې د هیواد امنیت خراب کړي نو موږ به عملیات لا هم کلک کړو. د ملي دفاع وزارت همداراز وایي چې په تیرو میاشتو کې د ملي پوځ مرګ ژوبله کمه شوې ده او ټولو ترهګرو ډلو او په ختیځ کې داعش ته هم سخته ماته ورکړې ده. سره له دې بیا هم داسې اندېښنې شته چې د پوځي عملیاتو له ترسره کېدو سره سره د هیواد په ځینو برخو کې ترهګر ځای پر ځای کېږي لکه د دنډغوري چې د خلکو اندېښنې زیاتې کړي دي. په همدې حال کې کارپوهان وایي چې حکومت باید د ترهګرو د بریدونو د مخنیوي په موخه له بهرنیو ځواکونو سره ګډ عملیات ترسره کړي. د بغلان ولایت امنیتي چارواکو په وینا طالبانو په تیرو څو میاشتو کې د دنډغوري په څو سیمو کې سنګرونه جوړ کړي وو خو وروسته له دې به چاته اجازه ورنه کړل شي چې د خلکو امنیت ته ګواښ شي. د کونړ ولایت په خاص کونړ ولسوالۍ کې د شاه محمود میاخیل په نامه یو فرهنګي او ټولنیز مرکز پرانیستل شو چې د دې ولایت ځوانانو او ولسونو ته به پکې په وړیا توګه سیمینارونه ورکشاپونه او د جرګو مرکو کولو زمینه برابریږي. په اړه یې خانولي سالارزی ریپورټ راکوي. په کونړ ولایت کې د دې فرهنګي او ټولنیز مرکز پرانیستي مراسمو ته د کونړ ولایت د فرهنګیانو او فرهنګپالو سربیره د کابل، پکتیا، خوست، لغمان او د کوزي پښتونخوا فرهنګیان او فرهنګپال هم راغلي وو. د دې فرهنګي او ټولنیز مرکز بنسټ ایښودونکي شاه محمود میاخیل وویل چې دغه مرکز په شخصي لګښت په 2 جریبه ځمکه کې رغولی دی. نوموړي زیاته کړه دا یو تعلیمي مرکز دی چې ځوانان له فیس پرته پکې زده کړې کولی شي او همدارنګه قومي مشران کولای شي چې د جرګو مرکو لپاره ترې ګټه پورته کړي. نوموړي یاد کړه چې د دې مرکز تالار په یو وخت د 300 کسانو د ناستې وړتیا لري او ډیر ضرر به یې کتابتون هم فعال کړي. لیکوالې حسینه ګل تنها بیا د دې مرکز جوړېدل په اوسنیو حالاتو کې د فرهنګ د غوړېدا لپاره یو ستر ګام پورته کول یاد کړل. ځوانانو او قومي مشرانو هم په خپلو خبرو کې د فرهنګي او ټولنیز مرکز د جوړېدونکو نه مننه وکړه چې د کونړ د ځوانانو لپاره د زمینه برابر کړه چې ځوانان پرته
له فیس ورکونې په دې مرکز کې خپل پروګرامونه پر مخ یوسي. قدرمنو لیدونکو اوس هم پام وکړئ څو بهرنیو خبرونو ته، خو تر لنډې دمې وروسته. بیا هم ښه راغلاست. د عراق د سکندریه ښار د جمعې شپې د تروریستي برید د قربانیانو شمیر 13 تنو ته او د ټپیانو شمیر 95 تنو ته ورسید. د ایرنا د خبر له مخې په دې ځانمرګي برید کې چې څو تنه سیمه ییز مقامات هم په قربانیانو کې شامل دي د سکندریه په یوه سیمه ییز لوبغالي کې ترسره شو. روغتیایي خبرځایونو ویلي دي چې د دغې پیښې څه د پاسه 95 تنه ټپیان روغتونونو ته لیږدول شوي او د وژل شوو کسانو د شمیر د زیاتوالي امکان شته. له یادې خونړۍ پیښې او وینې ته د روغتونونو له اړتیا وروسته د سیمې خلک د وینې د ورکولو لپاره روغتونونو ته ورغلل. او د یمن په جنوب عدن ښار کې د 3 ځانمرګو بریدونو له امله سناسه 26 تنه ووژل شول. دغه چاودنې د عدن په شمال او لویدیځ کې د پلټنې په یوه پوسته کې او هغې پوځي اډې ته څیرمه د پلټنې په پوستو کې چې د عربستان په مشرۍ د پوځي ائتلاف ځواکونو د یمن په جګړه کې ورڅخه استفاده کوي ترسره شوي دي. د دغو بریدونو مسؤلیت د داعش ډلې په غاړه اخیستی دی. له ځانمرګو چاودنو وروسته یو شمېر وسلوالو کسانو هلې ځلې وکړي چې د عربستان په مشرۍ د ائتلاف د ځواکونو په پوځي اډې هم برید وکړي. د عربستان په مشرۍ ائتلاف یو کال کیږي چې د حوثي پوځي ملیشو او د یمن د پخواني جمهور رئیس علي عبدالله صالح د پلویانو پر خلاف جنګیږي. د یمن په یو کلنه جګړه کې څه د پاسه 3000 تنه ملکي وګړي وژل شوي دي. قدرمنو لیدونکو دا و د دې مهال خبرونه له ملتیا مو یوه نړۍ مننه. د الله په امان ښې چارې.